असलकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खरागलास तरतम दोस्तों په دې ویډیو کې موږ د پریزنت کنټینیوس ټنس جملې وایو یعنی په دې ویډیو کې هم لکه څنګه چې موږ په تیر ویډیو کې پریزنت کنټینیوس ټنس باندې ډیر رڼای واچوله او په واضح توګه مو ویل سره د مثالونو او لږ ډیر ګرامر هم نو که غواړئ چې پوره ډیټیل سره پوه شئ نو تاسو کولی شئ زموږ تیر ویډیو وګورئ زموږ په چینل کې موجوده ده اوس راځئ چې دا ویډیو شروع کړو ټول وړاندې The baby is crying. The baby is crying. ماشوم ژاړي. The baby is crying. ماشوم ژاړي. دلته baby singular دی یعنی مفرد دی نو ځکه سره is لګېدلی دی او ing خو ما تاسو ته ویلو چې present continuous tense کې چې کله ing ولګي نو پوه شئ دا present continuous tense دی د to be سره. Ali is reading the book. Ali is reading the book. علی کتاب لولي یعنی هغه په دې سات کې لګی دی کتاب لولي دا present continuous tense دی they are watching movie they are watching movie دوی فلم ګوري they are watching movie دوی فلم ګوري دا watching چې دی په جریان کې دی یعنی ګوري لګی دی په همدې وخت کې همدې مهال کې she is not going to bank She is not going to bank. هغه بانک ته نزي. هغه بانک ته نزي. She سره هم is ولګیدو او going هم دې محال کې یعنی نزي هم دا جریان کې نزي. وفا is making pizza. وفا is making pizza. وفا پیزا جوړوي یعنی لګي د پیزا پخې making یعنی لګي د جوړي. صحیح شو؟ نو کې موږ وکتل چې is mr ام پکې نه کار شي خو از ار د دوه پکې کار شي چې از چې د مفرد سره او ار چې د جمع سره یعنی وی یو د سره کاریږي they are eating right now they are eating right now دوی همدا سات خوراک کوي دوی همدا سات خوراک کوي همدا سات مطلب همدې ټایم کې همدې وخت کې لګي دي خوراک they are eating right now the right now د دې مطلب دا دی چې په همدې سات کې که چیرته right now ورسره اون لګي نو دا هم پروا نه کوي دا ځکه چې دلته eating already راغلی دی ing لګېدلی نو دا ing دا ثابتوي چې دا کار په همدې وخت کې روان دی خو دا شرط دی چې ing سره به to be لګېدلی یعنی is mr دا یو دې کې به یو پکې لګېدلی او که ing لګېدلی نو پوه شئ چې present continuous tense دی is she laughing is she laughing آیا هغه خاندي آیا هغه خاندي کله چې سوالیه جوړوي نو د جملې سر ته به is راوړئ صحیح شو نو دا سوالیه جوړیږي که چیرته آر پکې لګېدلی نو آر به د جملې سر ته راوړي او که چیرته ام لګېدلی نو به ام د جملې یعنی د جملې سر ته به د helping verb is a mark چې هر یو لګېدلی دا به د جملې سر ته راوړي نو تاسو ته به اسانه یعنی پوه بشئ چې دا سوالیه ده صحیح شو where are you going where are you going چیرته روان یې where are you going چیرته روان یې یعنی په همدې محل کې لکه ته پوښتنه ترې نه کوي چیرته روان یا کس روان دی ته پوښتنه کړي چیرته روان یې I am cooking for you I am cooking for you ستا لپاره پخلی کوم ستا لپاره پخلی کوم I am cooking for you همدې محل کې لګې دی پخلی کوي I am washing dishes I am washing dishes زه لوښي وینځم I am washing dishes زه لوښي وینځم washing چې دی وینځلو ته ویل کېږي dishes وی لوښو ته او dishes بعضې وخت خوراک غذاګان ته هم ویل کېږي چې dishes یعنی اصل کې لوښو دپاره راځي صحیح شو نو دا ing لګېدلی دا مطلب دا دی چې دا present continuous tense کې دا لګېدي همدې مهال کې اوس لوښي وینځي I am writing my homework I am writing my homework زه همدا سات کورنۍ دنده لیکم زه همدا سات کورنۍ دنده لیکم
یعنی زه همدا ساعت یعنی په همدې شیبه په همدې وخت کې اوس لګیم کورنۍ دنده ویل کېږي هوم ورک ته. کله چې سکول کې ماشومانو ته هوم ورک ورکړي او ته چې دا باقي کار به چې دی یا درس ته په کور کې لیکي هغې ته هوم ورک ویل کېږي او په پښتو کې چې دی اصلي پښتو کې کورنۍ دنده ورته ویل کېږي. We are playing football now. We are playing football now. موږ همدا ساعت فوټبال کوو. موږ همدا ساعت فوټبال کوو. یا we are playing football موږ لګي فوټبال کوو. خو همدا ساعت مطلب دا اخره کې دا نورم زور پر راولي چې همدې ساعت کې دا لګي دی دا کوي فوټبال کوي. موږ همدا ساعت یعنی همدې شیبه همدې وخت کې لګیو فوټبال کوو. She is drinking tea. She is drinking tea. هغه همدا ساعت چای څکي. now ورسره چې ولګي همدا ساعت یعنی she is drinking tea now. هغه چای څکي یعنی لګي د چای څکي. Ali is going to the library. Ali is going to the library. Ali کتاب خانه ته روان دی. Ali کتاب خانه ته روان دی. library ویل کېږي کتاب خانه ته. I am listening. I am listening. زه اورم. I am listening. زه اورم. کله چې چاته غږونه کوي هغه نه اورن ته ورته وایي چې اورې که نه به جواب کې درته وایي I am listening یعنې لګیم اورم خبره کوم. I am listening. زه اورم. نو دا وو د ټول درس خلاصه. تیر ویډیو کې هم او دې کې هم د مثالونو تیر کې موږ ګرامر هم ویلو. نو دې کې یعنی از ام آر موږ پکې تشریح کړلو او آی ان جي ورب سره چې آی ان جي ولګېږي او دا څه شو کوي موږ ته دا موږ ته دا راښایي چې دا موږ پرزنټ کنټینیوس ټنس کې لګیو یعنی همدې جاري زمانه کې موږ لګیو. نو کوشش وکړئ چې په دې ځان پوه کړئ ځکه چې د انګلیش لپاره پرزنټ کنټینیوس ټول ټنسونه ضروري دي خو پرزنټ کنټینیوس ټنس چې دی دا ډېر مهم دی ځکه دا موږ همیشه جریان وخت کې دا خبرې موږ ته رايادوي یا په دې موږ پوهیږو چې کومې خبرې په همدې مهال کې کېږي جاري وخت کې کېږي. امید کوم چې تاسو به ترې ډېره ګټه پورته کړې وي او نورې ویډیوګانو لپاره نور درس لپاره زموږ ویډیوګانې لازمي وګورئ.